مراد سعید چې دی مراد سعید چرته دی جی مراد سعید د تاسو خپل حکومت ته مراد سعید یہ دلے ہیں جو اپنا گھر اجاڑتے ہیں وہ دلے ہوتے ہیں. یہ سارے دلے یہ سارے پٹھو اسرائیل کے پٹھو موجود یو په جلسه گاه کې دلته موږ سره د خیبر پختونخوا او د دیر سوات میلمانه راغلي دي. راځي د دوی سره خبرې شریکې کوو. جی ستاسو جلسه نه کېده اخر وشوه مبارک شي جی جلسه مو شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. مبارکي مو ونه غسته جی اخلم ډېر مهرباني اخو تاسو کته چې د یاري دوه بجې نه هغه جلسه نه کوله او نن هم دومره رکاوټ جوړ کړو ځای په ځای باندې کنټینر یې خوي دا نه تعداد سره پولیس راشي چې مولا خندار راتله. لکه ډېر افسوس خبره ده کو یو ورکر د خپل پارټۍ دپاره د خپل لیډر دپاره جنډه دغه جنډه چوتئ په هغه جلسه کې نو دا څه ګناه خو نه ده. دا خو زموږ حق دی جمهوري حق دی. خو شکر الحمدلله تاسو کته چې زموږ جلسه ډېره کامیابه اور دوی چې څونه کوشش و چې داخله برونه رسیږي خو نیم په نیمه تعداد زموږ نه دی را رسېدلی او نیم په نیمه را رسېدلی خو بیا هم تاسو کته چې دوی نه وار پار خطا کړی دی. دا راته ووایه چې جلسې ته څه فیلینګ دی چې دا د پاکستان تاریخ بڑا غټه جلسه وشوه. الحمدلله ہمیشہ د تحریک انصاف او هر جلسې له چې کوم دی نو موږ تاسو ټول ول داد ورکوي چې دا یو جلسه نه ده چې هغه ناکامیاب شوې ده. تاسو په خپل وګورئ زموږ لیډر خو دن نه دی خو د لیډر لپاره دا کم عوام چې راوتلي زه خو دا وایم چې دا خالي د پیچې ورکړل نه پکار د پاکستان هر عوام له پکار ده چې په داسې جلسو کې هغه شرکت کوي. دا زموږ د ټولو د بچي او زموږ د مستقبل ده زموږ د ملک لپاره یو اهم خبره ده اهم ورځ دوی له پکار چې دا پارټیسپیټ کوي. جی خدار ته وای مراد سعید چې دی مراد سعید چرته دی جی مراد سعید د خیبر پختونخوا تاسو خپل حکومت ته مراد سعید ولې نشته. الله دې لري چې په کوم ځای کې الله دې په خپل امن او امان کې لري اور ان شاء الله موږ مطمئن یو چې هغه هر چېرته وي نو هغه به سیف وي اور ان شاء الله روغ جوړ دی او زموږ دعاګانې هغې سره ورسره دي. خو حالات تاسو کتلی دي چې په دې حالاتو کې په خپل ملک کې څوک سیف نه وي نو موږ ته ډېر افسوس دی. تاسو څه ویل غواړئ جی څه پیغام ورکوئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام تو میں یہ دینا چاہوں گی کہ یہ جو مینڈیٹ چور حکومت بیٹھی ہے آج ان کے ناک کے نیچے اتنا عوام کا سمندر دے کہ ان کو شرم آنا چاہیے. اور 8 فروری کو جو فارم 47 کے تحت مینڈیٹ چرایا ہوا وہ واپس کریں اپنے گھروں کو جائے پھر الیکشن کی طرف جائے یا پھر آپ پاکستان پہ رحم کریں پاکستان کی عوام پہ رحم کریں. یہ آج یہ عوام جو نکلا ہوا ہے یہ روک سکتے تو روک لیتے نا. پاکستان کو انہوں نے کنٹینرستان آج بنایا ہوا پورا چھوٹا سا اسلام آباد میں ہزاروں کنٹینر لگائے ہوئے وہ سب کچھ عبور کر کے آج یہاں عوام پہنچا تو اپنے حق کے لیے پہنچا ہم حق لے کے رہیں گے ان سے. اچھا یہ بتائیں عمران خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں عمران خان صاحب خیبر پختونخوا پاکستان کے بہادر لیڈر ہے ایماندار لیڈر ہے اور دنیا کے موسٹ فیمس لیڈر ہیں. اب آپ یہ بتائیں کیا پی ٹی آئی کی تمام پارٹی میں خان جیسا کوئی لیڈر ہے آپ کی نظر میں جو خان صاحب کے لیے بھرپور احتجاج بلند کرے لانگ مارچ کرے اور خان صاحب کو باہر نکالیں. انشاءاللہ جی ہمارے خان صاحب کے جتنے سپاہی ہیں خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہنے والے اور خان صاحب کو باہر نکال کے ہم لیں گے. آپ کی نظر میں شیر افضل خان کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں شیر افضل کو دی جائیں. دے دینا چاہیے میرے خیال میں. ہمارے لیڈر کا کوئی بھی نامزد جو وہ ہے پارٹی لیڈران ہے سب عوام کی سرانخوں پہ. عمر ایوب صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا کیوں اس پر آپ کیا کہتی ہیں. یہ ہمارے پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ووٹرز یا لیڈرشپ باقی ان سے سیٹسفائیڈ نہیں تھی. یہ لیڈر کا فیصلہ ہے. آپ کیا کہتی ہیں عمر ایوب صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا. میں اس کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ ذمہ داری کی جو بات کی تو ہر ورکر کو ذمہ داری دینا چاہیے کہ وہ خان کے لیے آواز بلند کرے اور وہ ایک طاقت بن جائے. رہ گئے یہ پارٹی میں جو لوگ آتے جاتے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی ایک بندہ آ جاتے کبھی دوسرے تو ہر کسی کو موقع جس طرح عمر ایوب چلے گئے تو اس کی جگہ کوئی اور آ گئے تو انشاءاللہ. آپ کی نظر میں خان صاحب کی آزادی کیسے ہوگی. اگر ہم ایک پورے ملک ہمارے پورے پاکستانی ایک ہو کے اگر ملک کو بچانا چاہتے اور ان چوروں سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہتے تو ایک ہو کے آگے نکلے. ویسے ان لوگوں کو ابھی بھی خوف ہے انشاءاللہ ہمیں پورے امید ہے خان بہت جلد آئے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ بھی خیبر پختونخوا سے ہیں میں بھی خیبر پختونخوا سے ہوں. زمونږ مشرانو به موږ ته کیسې کولې په غوږونو کې چې زمونږ مشرانو د بهادرۍ ډېرې غټې کارنامې کړي دي. کشمیر هم زما مشرانو پښتانو آزاد کړی خو هغه مشران پښتانه اوس په قبرونو لاندې دي. د قبرونو د پاسه چې کوم پښتانه دي دا کوم پښتانه دي. هغه تاسو ښکاري چې په هر جنګ کې هغه ټول نه مخکې ولاړې زه په خپله پیندخېل یم مونږ چېرته هم کور نه راوځو مونږ دا پروا نه کوو. مونږ د خپل بچي د خپل نسل او د خپل وطن لپاره مونږ وځو
دا کې خو جیتا جاګ ته ثبوت زی محتاج شي چې په داسې ځای کې موږ ولاړو او دوی ځای په ځای با ولاړو چوکیداریانو په شان چوکیداری کوي. د بنگلادیش نشاته موږ ولیو هغوی ته سخته وه، هغوی ته سټرګل و، هغوی باندې ظالم حکومت و، راپاڅېدل اته ځوانان ورالل ودرېده ګولو ته ودرېدل شهیدان شو او اوس بیا آزاد شو. مونږ ولې ان شاء الله موږ هم ازادېږو. خو تاسو ته پته چې زموږ دا جنګ زموږ به د خپل ملک کې دی، نو خپل ملک کې خلک خپل بچي سره موږ نشي جنګېدی. دا به موږ ډېر په طریقه باندې په امن طریقه باندې به انشاءالله د الیکشن په طور باندې به موږ دوی له شکست ورکړی دی ورکوو به او انشاءالله خان سره زموږ لیډر سره موږ ولاړ وي کړے ہے کڑے تھے کڑے رہیں گے انشاءاللہ. ډېره مننه جی. کیا پیغام کرتی ہے خان صاحب کے لیے یا عوام کے لیے؟ خان صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا اپنے لیڈر عمران خان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کی جدوجہد، آپ کی ایفرٹ، آپ کی غیرت، آپ کی جرأت جس نے ہمیں جو ہے عورتوں سے بھی مرد بنا دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جس طرح سے آپ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، آپ ہمارا پراؤڈ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری جو ہے وہ چاند رات تھی، آج ہماری عید ہے اور کل ہماری جو ہے وہ عید ہوگی. خان صاحب کی آزادی کیسے ممکن ہے؟ شارٹ میں بتائیں. خان صاحب کی آزادی جلسوں سے آپ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کی آزادی ہو سکتی ہے؟ بالکل. ایک تو یہ ہے کہ یہ میسج جا رہا ہے پوری دنیا تک کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ میسج جا رہا ہے، اس لیے تو وہ جلسے ہونے نہیں دیتے. دوسرا عوام کے نام پیغام ہے اور خاص طور پہ خواتین کے نام پیغام، کیونکہ کربلا کا میدان ہو، چاہے 1947 پاکستان بنانے والا دن ہو، عورت کا کردار جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل رہا ہے. بی بی زینب بھی دیکھو اور فاطمہ جناح بھی دیکھو، ٹھیک ہے. میں خاص طور پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ عوام جو ہے وہ اپنے خان کے لیے نکلے. جب تک عوام نہیں نکلے گی، کیونکہ اوپر نیچے سے یہ سارے دلے بیٹھے ہوئے امریکہ کے. کوئی آپ نے کیا لفظ بولا ہے؟ دلے ہیں، یہ دلے ہیں جو اپنا گھر اجاڑتے ہیں، وہ دلے ہوتے ہیں. یہ سارے دلے، یہ سارے پٹھو، اسرائیل کے پٹھو، اسرائیل کے دلے، امریکہ کے دلے، یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کبھی بھی جو ہے یہ خان کو نہیں چھوڑیں گے. تو عوام کے نام پیغام ہے، عوام نکلے گی تو یہ جھوٹ ہوتا ہے فلاں تاریخ کو خان نکلے گا، فلاں تاریخ کو، یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. خان نکلے گا، عوام نکلے گی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، ہم موجود ہیں جلسے کے بالکل فرنٹ پہ. یہ جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ تاریخ کا بڑا جلسہ ہے. یہ جگہ جو ہے، یہ لوکیشن جو ہے، یہ مویشی منڈی ہے. یہ جانوروں کو سال بعد دی جاتی ہے عید کے دنوں میں. لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے اور عمران خان کے لیے، جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا، ورلڈ سٹار ہے کرکٹ کی دنیا میں، اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اس کے لیے، اس کی پارٹی کے لیے پنڈی اسلام آباد میں کوئی جگہ نہیں تھی کہ ان کو جلسے کے لیے اجازت دی جائے. بچی تھی یہاں پر سنجانی کی جگہ، سنجانی والی جگہ دی گئی اور یہاں پر کامیاب جلسہ کیا گیا.